السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر حمد صلات و سلام وروسته ایمان د عزم، باور، ارادې او یقین نوم دی. نړۍ یو داسې کلی دی چې دلته د تیږو په شان سخزلي انسانان اوسېږي چې نه ترحم پېژني، نه عاطفه، نه مینه او نه بشري کرامت، شرافت، سیادت او عزت. مګر د دې په خلاف د مؤمن مسلمان په زړه کې ترحم، عاطفه او زړسوی وي. د زمري په شان شجاعت او د مور په شان د مینې، ترحم او عاطفې، د جمال او د جلال، د عزت او د شرف شفقت څښتن او په پیغمبري اخلاقو سمبالي. د خپل ځان په خاطر له غوسې او قهر څخه کار نه اخلي. د جهاد په ډګر به یې داسې وبولې لکه په لرګیو چې اور لګېدلی اوسي، مګر بیا به یې په لمانځه کې ګوري چې له سترګو به یې اوښکې بهیږي. په کونډو بورو به مهربان او زړهسوان وي. هغه د کرم شرف څښتن وي، اگر کله دښمن سره هم اوسي. ان د جګړې په ډګر به هم د خپلو لوړو اخلاقو مظاهره کوي. خلق له مړینې ویره لري، خپل هر څه په دې برخه کې په لګښت رسوي تر څو یې عمر زیات سي، تر دې چې له نړۍ څخه غمجن ځي. مګر مؤمن مسلمان له خپل څښتن څخه تل د مهربانۍ احساس او د جنت شوق لري. مرګ استقبالوي او خوښ وي، داسې وي لکه چې له زندانه راوتلی وي او یا خپل اصلي هیواد ته د سفره بیرته ستنېږي. د بیرې معاونت د جګړې په مهال چې کله هم عامر بن فهیره رضی الله عنه د دښمن لخوا په نیزه ووهل سو، نو ویې ویل فزت ورب الکعبه، یعنې زما د کعبې په رب سوګند وي چې زه بري ته ورسېدلم. په همدې توګه کله چې د ابن ملجم لخوا څلورم راشد خلیفه حضرت علي په نیزه ووهل سو، هغه مبارک هم همدغه الفاظ زمزمه کړي وو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.